سلامونه. په کابل کې د امریکا سفارت چارسمبالي راس ویلسن له افغان مشرانو غوښتي چې ژر تر ژره نوی حکومت را جوړ، د ملي پخلاینې عالي شورا رامنځته، د بندیانو تبادله بشپړه او د بین الافغاني خبرو په لور روان شي. له بګرام زندانه 3 تنه خوشي شوي طالبان بدخشان کې د جګړې پر مهال نیول شوي. ځایي چارواکي وایي چې دغه طالبان په کوه آب ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال نیول شوي دي. پاکستاني پوځیانو یو ځل بیا په کونړ توغندي توغولي دي. چارواکي وایي چې دغه 9 توغول شوي توغندي په شلتن ولسوالۍ لګېدلي چې چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د افغانستان بانک سرپرست اجمل احمدي لوی څارنوالۍ ته معرفي شو. د مشرانو جرګې د شکایتونو کمیسیون غړی زلمی زابلی وایي احمدي په افغانستان بانک کې د قانون خلاف عدلون او بدلون راوستی وو. او ترکیه کې د کشتۍ د غرقېدو په پیښه کې 24 افغانان مړ شوي. بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه د 15 کسانو له ډلې څخه 50 جسدونه پیدا شوي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون 24 تنه یې افغانان دي.